مولوي صاحب د الله تعالی رحمت زیات دی که عذاب؟ بلا شک او شبهه نه د الله جل جلاله رحم او مهرباني ډیره زیاته ده. الله سبحانه وتعالی فقط 1% رحمت د دنیا ته رالیږلی. باور وکړئ موږ په ماشومانو باندې رحم کوو، همدارنګه ډېر خلک په حیواناتو باندې رحم کوي، ډېر خلک په انسانانو باندې رحم کوي. دا رحم فقط هغه 1% ده چې الله جل جلاله د دنیا ته رالیږلی ده. الله جل جلاله 99% خپل رحمت 99% چې ورته وایي که نه څومره زیات رحمت دا الله جل جلاله دا ټول د آخرت ورځې لپاره ساتلی. دا سړی بیخي تصور نشي کوی چې د الله رحم څومره زیات ده او د آخرت په ورځ باندې به د الله رحم څومره زیات وي. ډېر خلک متاسفانه خفه دي او په غمونو کې دي، تشویشونو کې، یا د قبر له عذاب نه دومره زیات ډارېږي چې دا ژوند ورباندې تریخ شوی ده. داسې نه دي کول پکار. الله جل جلاله دغه جنت دوستانو تاسو ته پیدا کړی. څومره ښکلی فضا کې موږ دلته یو، څومره ښکلی ماحول ده. باور په الله وکړئ دغه انسان ته جنت ور یادوي چې جنت به څومره ښکلی. الله جل جلاله دې زموږ ستاسو ټولو په نصیب کړي. خو د الله رحم ګوره ډېر زیات 99% فقط 1% چې په دې دنیا کې الله په موږ تاسو څومره مهربانه ده په دې دنیا کې چې مسلمانان یې پیدا کړي یو. الله جل جلاله عزت را کړی ده، بې عزته نه یو، ظلم او زیاتی هم نه ده کړی، قتلونه مونږ نه دي کړي، غټو ګناهونه نه ډېر زیات الحق دوستان الحمدلله ځوانان هغه په امن کې دي، الله ساتلي دي. نو ولې باید سړی دومره مایوسه شي د الله له رحمت نه؟ دغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا هم الله جل جلاله د رحمت په نتیجه کې رالیږلی ده، د رحمت په خاطر یې رالیږلی ده. وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. الله جل جلاله فرمایي چې ای پیغمبره ما ته نه یې رالیږلی مګر رحمت مې رالیږلی، یعنی یوازې او یوازې ما د رحمت په نتیجه کې ته دې دنیا ته رالیږلی. نو نبی علیه الصلاة والسلام زمونږ ستاسو لپاره رحمت ده. الله جل جلاله زمونږ ستاسو خیرخوا ده، دا دین زمونږ ستاسو په خیر ده. نو مسلمان ته نه دي پکار چې دی خفګانو کې یا وډار سي بې حده زیات. الله جل جلاله ګناهونه معاف کوي. الله جل جلاله موږ تاسو ته عزت راکوي. دا جنت الله جل جلاله د کافرانو لپاره نه ده پیدا کړی، دا الله جل جلاله د مسلمانانو لپاره پیدا کړی ده. او دومره پراخه ده دا جنت چې باور په الله وکړي. دا دنیا ده، مثلا دا دنیا ده په حدیث کې راځي، او هغه اخرنی جنتی به چې د جنت نه راوځي هغه ته به هم الله جل جلاله دومره پراخه جنت ورکوي چې 10 چنده برابره د دې دنیا به د هغه جنت وي، د هغه کور وي. نو په هیڅ وجه باندې تشویش نه دي کول پکار. د الله جل جلاله د رحمت نه مایوسه کېدل نه دي پکار. الله جل جلاله بخښونکی ذات ته، الله جل جلاله رحم کوونکی ذات ته، خوشحاله او مطمئن زړه ژوند تیر کړي. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته خوشحاله او مطمئن ژوند را په نصیب کړي.